ما دلته دوستانو غلا وکړه. سره به درنه ده دوستانو، دغه هندوانه یې ماته په لاس راکړه، درته راواخه. نو نور شیان دې سره ویې وړل، دا یو څه درنه هم ده چون زه ویډیو هم کوم. پازیانې مو وکړلې، دا چې د چیش پازیانې مو وکړلې هغه مو وکړلې. نو د خیره سره خوشبختانه ما والکو صاحب چې و ټولې مو چې کنډینر کړلې. صبوره څه احساس کوې؟ چې د کراچۍ څوک میچوره وستلې وې. السلام علیکم ګرانو دوستانو، جوړ په خیر. په دې هیله چې ښه به یاست، د ژوند چارې به په خیر در باندې تېرېږي. نو د جمعې ورځ ده، موږ هم د څو جمعې د ملګرو سره نه وو لیدلي، څوک مسافر وو، څوک یو خواته تللي وو. نو نن مو بیا جمعه سره راپیل کړله، ومو غوښتله چې لمونځ سوی دی، نو ماپښین لمونځ سوی دی، تقریبا 2:30 بجې دي. نو اوس زه داسې د ارغنداو خواته د خیره سره، تاسې به هم ارغنداو را سره ووینئ او هم به د خیره سره زموږ میله ووینئ. او ملګري مو دا ډېر وخت نه دي لیدلي. نو را سره پاته سئ، لاره هم را سره وګورئ. ارغنداو به هم در ښکاره کړو چې شین سوی دی، نه دی شین سوی، میوې پخ سوي دي، چیش پر پخېدو دي. حافظ صاحب چیش پخه سوي دي د خیره سره په ارغنداو کې. چیش ته ځو. ښه لږ په زوره وغږېږه چې ستا اواز. میوې خو تر اوسه پورې نشته. نو بس دا شینګیا ښه خوند کوي، څومره به شینګیا میلې وکړو بیا به نو سته د خیر چې میوې پخې سپلې. یو توت ستا توت خو نو هغه د غونه وه چې بادو یې وړله. اوس په بلا خلاص شوي که لا ستا؟ یاره سته ځینې ځایونه چې تر اوسه پورې ځه سته. ته چېرې تللې وې دا څو جمعې ورک وې؟ والله زه تللی وم یو خواته، لرې ځای کې تللی وم. ساعت چېر سو؟ اوه ښه شول، ګزاره مو وکړه. ساعت چېر سوی دی؟ میله خو نه وه بس سفر و، والله سفر و، بس په خیر لاړو په خیر. دوستانو تاسې لاره سره وګورئ، په لاره کې لا یو ځوان به لا راپورته کړو د خیره سره. نو هغه ملګري مې کم دی، الکو صاحب تصور صاحب هم راپورته کړو. بالاخره الکو صاحب هم راپورته سو د خیره سره موټر ته، او زه د مخ سیټ ته راواوښتم په دې خاطر چې دا ویډیو نه کیسه وسي. او صبور جان هم دغه دی، یو سپکه میله خو نه وه، بس یو سفر یې کړی و، مریضان ورسره پاتې تللي وي، دا ډېرې ورځې نه وو. چېرې تللې وې صبر جانه؟ کراچۍ کې څه کول؟ مریضان در سره وه. سفر دې په خیر سو مانا؟ زه بس ښه دی چې سفر دې په خیر سوی دی، په خیر راغلی. دې بیانې کې دوستانو نن ډیم دی، ډیم په دې دی چې دلته د یو غم خبرې واورېدې، هغه کې مشوشه دی. نو بس غمونه دې خدای لرې لري. او دا الکو صاحب دی، الکو صاحب ته څه پیغام لرې؟ بس نو داسې چاته پیغام ده وروره، پیغام دا چې ته معنا چېرې وې، دا څو جمعې چېرې وې؟ خبره د ولاګ ده. زه به دا د تور وستا کوم دور ملامت یم. چېرې وې؟ والله تللي وم د ملګرو سره میلې ته. ځای اور اخیستی و. بس خوشبختانه دغه دی چې ډېر زیان یې نه و درلودی او مالي تلفات یې نه درلوده. دا نو بس مؤمنانو د زده کړې ځای دی، او موږ د خیره سره نو د خیره سره بس دا یو کوتل مرچې ته راورسېدو.
بالاخره تر سرکاري باغ راورسېدو دوستانو او دغه چې اوس بله خبره چې ده میوزیک چیرې دی دغه اگزیټ دغه دا چرګنداو شین دي خو اوبه نشته د علي اوبه بندې دي په واله کې اوبه نشته اوبه یې نه جریله کړي نو بس اختره روان دي انشاءالله خدای ته به مو بره ایله کې مور چرګنداو ډېر تک شین دي او ډېر ښه خوند هم کوي او د حافظ صاحب صدري یې رسوې ده په صدري کې مشانه سره دي هغونه ښه شنه سوي دي ښه دا زموږ موټروان وایي چې ځو دلته په دې باغ کې چې دي نور ځوانان راغلي دي بالاخره د حافظ صاحب دی په باغ کې دواړې لارې بندې دي د باغ دواړې لارې بندې دي ما دلته دوستانو غلا وکړه خدای پاک چې د ګناه راچېر سه غلا خو نه ده خو خاوند یې ولاړ دی بې اجازې مې راوشکوئ دوستانو نو د خیر سره ځو به اوس پالته کښېنو لاره چې هغه بنده وه بیا پر دا لار راغلو نو اوس ځو کښېنو د خیر سره د شامیان به زه ورسره بیسم کار به وکړم زه بیا د خوراک تشار نه کې ډېر شوقي یم او باغونه ډېر ښه شنه دي دوستانو واقعیت دغه دوبی نو د ارغنداو بس موسم دی د خیر سره ته نور مینوال هم راغلي نو زه به د خیره کښېنو به ګړۍ به تفریح کوو ساعت به چیروو بیا به بېرته ماښام د خیره سره ځو تاسې هم دغه ولاګ را سره وګورئ د خیر سره نو د شینګیاو د باغو د دې څخه خوند واخلي نو ښه خوند هم کوي ولا ډېر خوندور ځای دی یو سره به درنه ده دوستانو دغه هندوانه یې ماته په لاس راکړئ درته راواخه نو نور شیان دې سره ویوړل لا یو څه درنه هم ده چون زه ویډیو هم کوم دا څنګه لاره ده یاره بیخي خرابه لاره ده ډېرې ښایستې او سوتره اوبه دي دوستانو ډېر ښه خوند کوي ارغنداو چې شیندي په اوبو شیندي نو بس خدای دې وکړي چې ښه کال اوبه بس انشاءالله د باغو دغه لاره چې ده دا یې د غلو په خطر بنده کړې چې وایي په دا باغ کې مولید وشاندې دا بیا څوک وینیسي نو لاره یې بنده کړې نو عمومي دا عمومي لاره ده بیا موږ په دا بل باغ کې راچیرو او باغ چې دی هغه نو دغه دی د خیر ښه شنې سیمې دوستانو دا خړې کوڅې د کلي ژوند
دا نو ښه خوند کوي بس داسې په منظره باندې نو دا مرغنداو زه هندوانه مې راخیستې ده او دا باغ هم تازه دا دې اوبه سوی دي ته ورته زه یې د ښکاره کړم دا دې تازه دوستانو اوبه پرې علاجه حافظ صاحب دا نو شش کال خو انار کوي او دا نو تازه ایښودل سوي دي تازه نو نه دي مقصد نوی دي نوی باغ دی ښه خوند کوي انار یې دغه چې کړي دي دوستان دا یا ښه ښایسته ښایسته کوچني کوچني انار اچھا څو جمعې مخکې موږ راغلي وو نو سم نه وه ښایستې دا چی پکښې کرلي دي حافظ صاحب په دا مابینځ کې ښه ده بینډیان دي نو د خیره سره حافظ صاحب چې دی په هندوانه ماتول اخته دی څنګه دا سره ده که نه ده واخه کنیا درته چښمه چښمه صبر وکړه دا خټي ده یو دا مو وته دا ځای سره خټه نه پچکاري یې دغه کړې ده پچکاري یې سره کړې ده زمون ساتي الهام کار نه ولري سمه نه ده سره بیا هم ښه ده کورې وده بازیانې مو وکړلې دا چې د چیش بازیانې مو وکړلې هغه مو وکړلې نو د خیره سره خوشبختانه ما والکو صاحب چې ټولې مو چې کنډینر کړلې نو اوس د خیره سره هندوانه به وخورو دا باغ کې به یې غوړی تاسو ته باغ هم در ښکاره کړم چې باغ څنګه خوند کوي دغه چې انار یې بس نیولې دي ښه او دا چې دي اوبه سوي دي اوبه دي نو باغونه ښه تک شنه دي بس دغه یې موسم دی چې راسي میوې وکړي دا بیا نه کې زوړ باغ دی دا داسې دی یو درخت ښه انار نیولي دي دا داسې ویني ډېر لوکس او بس نو په میزان کې به بیا دا انار په میزان کې پخېږي اوس چې دی جوزا ده نو هر وخت میزان ورسېدی د خیره سرطان دی بیا اسد ده بیا سنبله ده بیا میزان دی 4 میاشتې 5 میاشتې وروسته بیا به د خیره سره د ارغنداو انار رسېږي د خوراک به وي حافظ صاحب د خیره سره هندوانه راسموي حافظ صاحب بازیانې هم ډېرې ګټلې دي راکل کوجانه داسې ښایسته ښایسته ماشاءالله ماشاءالله نصیب مو نشته په دا زردالو کې خارجیانو دا د ارغنداو زردالو چې دا وخت وخوري 5 کاله مو چې بیا سمیږي صبره څه احساس کوې چې د کراچۍ صوف مې چوره وستلې وې بدبختانه باغ چې کار نه کوي دا واري به تو سره کړی یو باندې د ده سره ما ورته کښېنه صبره یو دانه شفتالو او درګټمه
دوستانو بالاخره زموږ میله پای ته ورسېدله د خیره سره بیرته ځو د ښار خواته تاسې د ارغنداو ښکلاوې راسره وکتلې او دا پیس او دی د باغ ده نو بس دا زموږ د جمعې د میلې ځای دی د خیره سره دی ځان پټي دوستانو شرمېږي یو کار یې کړی دی ښه به درنه یې ټکوي چې اوس شرمېږي نو تر بل داسې ولاګ او تر بل یو داسې ښایسته ویډیو پورې خو په لوی خدای سپارم زموږ چینل سره سبسکرایب کړه ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور داسې ښکلې ویډیوګانې ووینئ ښه وخت او ښې چارې